بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو، فاروق اعظم یم. سه شنبه 15 جوزا 1403 شمسي ماپښین 2 بجې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماسي انسټیټیوټ ته بلل شوی وم چې د هغه وزارت او له نورو وزارتونو راغلو عالي رتبه کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړم، خپل علم او تجربه ورسره شریک کړم. زما څخه غوښتنه وسوه چې امارات فرصتونو او ننګونو باندې غونډې ته څه ووایم. ما ورته وویل موږ ته اوس له تېر 40 کاله جنګ و ناخوالو په هر لحاظ یو زخمي افغانستان را پاته دی. موږ ټول په یو ډول نه بل ډول له دغه حالت متاثر یو. موږ ټول متاسفانه آرام اعصاب نه لرو. د نړۍ دوه لوی طاقتونه یو په بل پسې په لږ موده کې په موږ کې وغورځېدل. زموږ په منځ کې یو تفاهم، ملي وحدت او یو په بل اعتماد ته سخته ضربه ورکړه. زموږ په تعلیم یافته طبقه کې دا ذهنیت حق کړی دی چې بې له خارجیانو د هېواد نشي ابادېدای. په خپلو مټو د وطن د ابادېدو باور یې په دوی کې کمزور کړی دی. خارجیانو په موږ کې اداري او اخلاقي فساد ته لمن وهلې ده. رشوت او خیانت په تېر حکومت کې یو ډول فخر او مباحات و. خارجیانو په موږ کې د مخدره موادو کرل او استعمال ډېر تشویق کړه او په میلیونونو افغانان را محتاط کړه. امریکایانو زموږ څخه د یو منظم پروګرام لاندې فني او مسلکي کدرونه وایستل او اوس یې هم باسي. په سیمه کې هم موږ ته مشکلات دي. په افغانستان کې د امریکا د اشغال او بې رحمانه جنګ سره زموږ ټول ګاونډیان ملګري وو او مرسته یې ورسره وکړه. اوس هم دوی د پخوا په شان د امریکا ملګري دي. څو امریکا موږ په رسمیت ونه پیژني، ګاونډیان موږ په رسمیت نه پیژني. تاسې وګورئ اوس افغانستان کې حالات ډېر مثبت بدل شوي دي، خو د ګاونډیانو په سیاست کې لازم مثبت تغییر نه دی راغلی. د سیمې سره بل مشکل زموږ دا دی لکه څنګه چې دوی په خپلو منځو کې شدید رقابت لري او نجي سره جوړ، داسې د افغانستان په مورد کې همغږي نه لري. که یو هېواد ته موږ د خپل دوه اړخیز ګټو په حساب ورنږدې سو، هغه بل خوا بدی کېږي او عکس العمل ښیي چې دغه وضعیت په اوسني باریک حالت کې موږ ته ستونزې پیدا کړي دي. په نړیواله سطحه امریکا او ناټو په افغانستان کې سخته ماته وخوړه، داسې ماته چې تصور یې هم چا نه کوه. د امریکا په حضور کې د هغو کښېنول شوی حکومت پس له 20 کالو زیار او زحمت د ده په مخ کې د ده در وتلو د مخه سقوط شو او ډېر په فضیحت سقوط شو. امریکا اوس روحي ضربه خوړلې ده تر دې حده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه تېره هفته وویل چې افغانستان د امپراتورۍ اجره ده او موږ پکښې مات شو. د ځان او قوم د تسکین لپاره امریکایانو زموږ څخه 122,000 تعلیم یافته کسان چې د دوی سره کار کړی و په لسو ورځو کې د کابل هوایي میدان وایسته چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په قول دا د تاریخ یو بې سابقه د تخلیه عملیات وه. اوس هم نور باسي. امریکا به تر هغو موږ په رسمیت نه پیژني چې دغه روحي ضربه یې څه سمه سوې نه وي او یا موږ څه د اوړو پزه نه وي ورته جوړه کړې. دغه رسمیت نه پیژندلو او نړیوال بندیزونو زموږ بانکي نظام، تجارت، پانګونې او اقتصادي ودې ته سخته ضربه ورکړې ده. دوستانو، د ناخوالو لیست اوږد دی، خو فرصتونه هم لرو. د ناخوالو څنګ ته موږ ته فرصتونه هم شته. اول امنیت، دا یو ډېر لوی نعمت دی. لکه په بدن کې چې صحت مهم دی، داسې په ټولنه کې امنیت. اسلامي امارت د امنیت په ټینګولو کې ډېر کار کړی دی او کوي. امنیت د هېواد په اقتصادي وده او ټولنیز عدالت په تامین کې ډېره مرسته کوي. زه چې ځوان وم د سرمایه‌دارۍ نظام د فکري چوکاټ د باني ادم سمیت کتاب د ملتونو ثروت مې ولوست. هغه د احمدشاه بابا په وخت کې ژوند کاوه او ویل چې د ملي ثروت د تولید او اقتصادي ودې لپاره امنیت یو مهم شرط او ضرورت دی. الحمدلله اوس افغانستان کې امن شته چې د اقتصادي رشد لپاره ضرور دی. دوهم عفو،
علي قدر المؤمنین یو نادر تاریخي کار وکړ چې د تیر نظام د سقوط په سبا یې د عام عفو اعلان وکړ او خپل د پرون سرسخت دښمنان یې وبخښل. غربي دنیا د دغسې عفو سره بلده نه ده، نو ځکه یې مثبت جواب ورنکړ. هغوی هټلر او د هغه ملګري تر اوسه نه دي بخښلي. تېر کال یې یو 2 کلن جرمن په جنوبي امریکا کې د امازون په ځنګلو کې پیدا کړي، محکمې کې ته یې راکش کړي. هغه دومره زوړ او کمزوره و چې نه سوی درېدی. خو د طالبانو پروني دښمنان دا نن د افغانستان په هر ځای کې په لکه غاړه آزاد ګرځي او همغه پروني دښمن طالبان یې پر جایدادو د دوی پر کور وپیره کوي. درېیم د قدرت جزیرې ختمول. تیر حکومتونو کې والي او وزیر د ولسمشر، عسکر د اعلی سرقومندان او مامور د امیر امر نه مانه. اوس هغه نشته او د امیر اطاعت یو دیني وجیبه ده. د امیر المؤمنین فرمان د افغانستان تر ډیرې لوی نقطې رسیږي او په عملي کېدو کې هیڅ تعلل نه کیږي. هغه وخت هر لرې او نږدې ګاونډي په افغانستان کې خپل ملیشه درلوده او هر قومندان بیا ځان ته لنډغر ساتلی و. اوس دا ټول نشته. څلورم د امارت په مشرانو کې اتفاق. الحمدلله د امارت په مشرانو کې ډېر اتفاق وسته. خارجانو فکر کاوه چې امارت به 2 میاشتې ونه چلیږي. یو خو به د امارت مشران په خپل منځو کې پر چوکۍ سره وخوري، دوی فکر کاوه، او بل یې ویل څرنګه چې پخوانی حکومت 80% کې پر خارجي مرستو ولاړ و او دا مرستې یودم قطع سوې، نو دوی فکر کاوه امارت به ډېر دوام ونه کړي. دا ځکه دوی مادي فکر کاوه. خو د امیر المؤمنین تر عالمانه او مدبرانه قیادت لاندې او د ملګرو په درایت او د مسؤلیت په اساس او د مجاهدینو په قربانۍ سره دا د 3 کاله نظام دوام لري او ورځ په ورځ مضبوط کیږي. د یو ملت عزت او قوت په دې کې دی چې د خپل مشر او حکومت تر شا صادقانه ودرېږي. که موږ د موجود امن دوام، د هیواد استقرار، ثبات او قوي مرکزي حکومت غواړو، موږ ټول باید د امیر المؤمنین او د هغه د حکومت تر شا په ټینګه ودرېږو او هغه تقویه کړو. دا یو بل فرصت دی چې موږ دا اوس لرو. بل فرصت د ولس پراخ ملاتړ دی. زموږ مسلمان او غیرتمن ولس هم د روس او هم د امریکا په مقابل کې د مجاهدینو بې درېغه ملاتړ وکړي او دوی یې کامیاب کړل. په حقیقت کې زموږ ټول ملت مجاهد دی. اوس دا دی وینو چې د امارت سره د ملت ملاتړ مضبوط سته، نو ځکه سره ترسري امنیت قایم دی. شپږم طبیعي زیرمې. افغانستان ډېر طبیعي ذخایر لري، ډېر قیمتي معدنیات لرو چې که سم راویسته سي، ښه مدیریت سي او سالمه استفاده ورڅخه وسي، موږ ته ډېر عواید په لاس راځي او نورو ته محتاج نه یو. ځینې خارجي شرموشان او د هغوی داخلي رویباران فکر کوي چې امارت کې ملایان مسلکي نه دي. دا وخت دی چې افغانستان ته ورسو او معدنیات یې ورچور کړو. خو داسې نه ده. اووم جغرافیایي موقعیت. افغانستان د مرکزي اسیا، جنوبي او غربي اسیا ترمنځ واقع دی. که موږ خپل د دغه جغرافیایي موقعیت څخه ښه کار واخلو، افغانستان به د سیمې د اتصال مرکز وي. موږ ته به هم ګټه ورسېږي او ګاونډیانو ته به هم. تاسې وګورئ، له اوسلو د ناروې له مرکز هغو قطب ته نږدې شمال د هغه ځای څخه اورګاډی را روان دی، راځي پر ماسکو او داسې راځي و ترکمنستان زموږ تر غونډۍ رسېږي، دلته بند دي. همداسې د هسپانیې او پرتګال د لزبون مادرید څخه داسې چکسلواکیا په ټول یورپ کې تېرېږي، ترکیه ته راځي، ورپسې راځي ایران ته، مشهد، اسلام کلا تر دې پورې رسېږي، په د هرات زموږ پر حدودو بند. د جنوبي کوریا، مغولستان، قزاقستان د دې څخه راتېرېږي، راځي په تر ترمیز او تر شرخان بندره پورې، تر حیرتان پورې دا راځي او دلته بند دی. همداسې په د جنوبي اسیا څخه ونیسه د سنګاپور، مالیزیا او تایلند، د دې بنګلادیش او هندوستان او پاکستان راځي زموږ په تورخمو چمن کې بند دی. یعنې د افغانستان د کوچنۍ یوې نقطې د ټولې دنیا اتصالات د شمال تر جنوب، د شرق تر غرب دا ګرده بند کړي دي. موږ د خپل ځان سره بند کړي دي، د دنیا سره مو کړي دي. دنیا هم زموږ سره بند کړي په مداخلو او د ځان سره بند کړي دي. که دا د اتصال نقطه سره ورسېږي او موږ که دغه امن وي او موږ توجه
وسی نو زموږ د جغرافیایي موقعیت چې زموږ د خرابۍ سبب شوی دی زموږ د ډېر اقتصادي پیشرفت کېږي که دا موږ سم دغه جغرافیایي موقعیت دا څلور لارې سم تنظیم کړو دا زموږ د ګټې یو مهم عنصر دی زموږ جغرافیایي موقعیت نه هم اوبه موږ محاط په وچو زراعتي هېواد یو د خپل زراعتي محصولاتو د صادرولو په وخت کې د ګاونډیانو ترحم ته اړ یو که هغوی یوه اونۍ خپل بندرونه زموږ د صادراتو پر مخ رابند کړي زموږ میوه او رسته او اقتصاد مو له مځکې مشلي خو الله پاک پر موږ رحم هم کړی دی په میلیارډو ټنه اوبه له لرې بحرونو څخه موږ ته راوړي په یو دم هم د باران په شکل نه راباندې تویوي چې موږ یوسي غرق مو کړي بلکې د واورې په شکل زموږ د لوړو غرونو پر اوږو او راشي لکه ناوې ښایسته کوي او د هوا په تودېدو سره دا واوره کرار ویلې کېږي زموږ او زموږ د ګاونډیانو د حیات سبب ګرځي که موږ خپل اوبه ښه مدیریت کړو ګاونډیان به موږ ته اړ وي اوبه باید موږ د اورښت ځای ته نږدې مهار کړو دغه سبب دی چې له نیکه مرغه د اوبو انرژي وزارت د هېواد په هر ځای کې د اوبو چکډمونه جوړوي د چکډمونو چې کوچني او متوسطو بندونو جوړولو لپاره وزارت ښه پلانونه لري او عملي کار پر کوي که لازمه بودجه ورته میسره سي په دغه ساحه کې ډېر مثبت تغیرات راتلی سي هغه بله اونۍ زه کونړ ته تللی وم ډېر ژر به یو ابتدایي مسلکي راپور پر کونړ رود د بند جوړولو لپاره امارت ته وړاندې کړم څرنګه چې اقلیمي تغییر ورځ په ورځ ډېرېږي بیا وخته بارانونه او سیلابونه بیا وخته سوړوالی او ګرمي سره مخ یو نو موږ ته پکار ده خپل زراعت صنعتي کړو څومره چې دغه کار ته ډېر توجه کوو هغومره فطرت تر کنټرول لاندې راولو او زموږ د ضرر اندازه کمیږي او د بزګر په ژوند کې مثبت تغییر راځي اتم زراعت او مالداري زموږ وطن زراعتي دی او په مالدارۍ کې هم ښه تجربه لرو اوس صرف فکري نوښت او د عادت مثبت تغییر ته ضرورت لرو موږ باید د غذایي خودکفایي سره د غذایي امنیت خیال هم وساتو موږ محاط په وچه هېواد یو صادرات مو د ګاونډیانو د ترحم مرهون دي موږ ته د ضروري غذایي موادو ترڅنګ د داسې شیانو کرل پکار دي چې وزن یې کم او بیه لوړه وي چې وکولی سو د هوا له لارې یې صادر کړو لکه زعفران طبي بوټي وچه میوه لاسي صنایع او داسې نور همداراز د کرنې د تخمونو اصلاح ته ډېره توجه وکړو او څنګ ته یې مالدارۍ ته هم تغییر ورکړو د حیواناتو نسل اصلاح کړو لسم ترانسپورت او برېښنا ته توجه موږ د لویو لارو او اورګاډي پټلۍ غځولو ته ډېر ضرورت لرو دا کار یو ملي ستراتیژي غواړي تر ډېر اندازه دا کار په بډایو خلکو زموږ کېدای سي سړکان د ولس په مرسته جوړېدای سي همداراز د اورګاډي پټلۍ حکومت کولی سي جاپان ته یا یو بل داسې هېواد چې اورګاډي کې تجربه لري ووایي چې اول د تورغونډیو سپین بولدک ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځوو موږ دوی ته ووایي چې سروې او ډیزاین مرسته ته سراسر وکړي کله چې دغه ډیزاین وسو او وویل سو چې پر دا بنیاد به دا اورګاډي جوړیږي نو زه بیا وایم چې تر تورغونډۍ تر سپین بولدکه د هر ولایت د خلکو په مرسته د اورګاډي د دغه ډیزاین مطابق جوړ سي مثلا د هرات سرمایه‌داران ته وایي چې د هرات حصه اورګاډي دي دوی جوړ کړي د فراه سرمایه‌داران دي د فراه حصه د هلمند د کندهار او دوی ته امتیازات ورکول سي چې د اورګاډي څخه استفاده تر څو کالو د دوی چې دوی تشویق سي په دې ډول په موږ په د خپلو سرمایه‌دارانو په پیسو دا پروژه عملي کولی سو که موږ د ترکمنستان تیل او غاز د پاکستان سرحد ته ورسوو موږ به د وطن اقتصاد ته یو قوي خیز ورکړی وي او هم به مو د خپلو خلکو ژوند سم کړی وي هم د ګاونډیانو همداسې سړکان د خلکو په مرسته جوړولی سو پیسه سته شرایط هم سم دي فقط موږ د انکشاف یوې مشخصې تیوري د اولیتونو تشخیص او عملي فعال استراتیژۍ ته ضرورت لرو ما په وروسته پاتې هېوادونو کې اقتصادي انکشاف په سبق ویلی دي په دغه لار کې زه د امارت سره مرسته کولی سم 11 تریاک په تیر حکومت کې افغانستان د ټولې دنیا 2% تریاک نړیوال بازار ته وړاندې کول یوازې هلمند کې چې 10,000 برطانوي عسکر 14,000 امریکایي عسکر او 2,500 د نورو هېوادونو عسکر پراته وه د دنیا 40% تریاک تولیدېده
د افغانستان د تریاکو مجموعي تولید په نړیوال بازار کې د 80,000 میلیون ډالرو په شاوخوا کې و چې د دغو څخه افغان بزګر تاجر او قاچاقبر ټولو یوازې 4.5 میلیون ډالره برخه درلوده. یعنی زموږ د خلکو برخه د تریاک د ټول عاید په سلو کې تر یوه هم کمه وه. نور یې د خارجانو جیب ته تلل. خارجان اوس نه دي خوښ چې تریاک بند شوي دي، که څه هم ظاهرا یې د بندېدو غوښتنه کوي او په خوشحالي په ښکاره کوي. اوس د دغه نبات کښت افغانستان کې 0 ته قریب دي، څوک یې نه کوي ځکه د امارت امر دی. خلک په یوازې کې پنبه کوي. له نړیوالو باید بدیل معیشت وغوښتل شي. پخوا هلمند کې خلکو تریاک کرل او ورپسې غنم پنبه کرل، ډېر ښه عاید یې درلودی. اوس یې نه لري. ټول دغه سبب دی، ټول ځوانان مو ایران ته د کار دپاره ځي. موږ ته پکار ده چې نړیواله ټولنه ایران، مرکزي اسیا هېوادونه، روسیې، اروپایي اتحادیې سره جدي خبرې وکړو او خپلو بزګرانو ته د بدیل معیشت په نوم مرسته ورسره وغواړو. زموږ خلک ولې د نورو دپاره خوشي قرباني ورکوي؟ هغوی باید په هلمند، کندهار او نورو ولایاتو کې چې د خاشخاش کښت کیږي د پنبه د جنوپرس او نساجي کارخانې راته جوړې کړي، اصلاح شوي تخمونه او د حیواناتو ګټور نسلونه راته راوړي او زراعتي ټکنالوژي را انتقال کړي چې زموږ د بزګرانو ژوند په سم شي. بله لار دا ده چې امارت د تریاکو کښت آزاد کړي او خپله یې د رانیولو انحصار په لاس کې واخلي. پانګوال افغانستان پانګوال وهڅوي چې له دغو تریاکو څخه د دواو جوړولو کار واخلي. ډېرې دواوې د تریاکو مسکن دواوې په تریاکو جوړیږي. دغه دوا اول په کور کې موږ به بسیا کې او اضافي دوا به موږ صادره کړو. متبقي تریاک په نړیوال مارکیټ کې به خرڅ کړو. حکومت به له دغه لارې ډېر عاید ترلاسه کړي. پر دغه موضوع هم امارت ته یو جدي غور پکار دی. دوستانو، د دغو یو شمېر فرصتونو او ننګونو تر ذکر وروسته ځینې کارونه دي چې امارت یې باید د خپل استحکام دپاره وکړي. اول، خپل اتفاق په هر قیمت وساتي. اتفاق د امن ضامن او امن د اقتصادي انکشاف لپاره لازمي عنصر دی. دا باید په هر قیمت وساتل شي. دوهم، د اساسي قانون تصویب ته یوه کمیټه وټاکل شي. اساسي قانون د یو هیواد لپاره ډېر ضرور دی. زموږ خلک، ګاونډیان، نړیوال ټول باید په دې پوه شي چې افغانستان څنګه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام لري. د قدرت انتقال څنګه کیږي، شورا او د ولس ونډه په نظام کې څنګه او څرنګه ده. حکومت د خلکو او خلک د حکومت په وړاندې څه وجایب و مسؤلیتونه لري. دا چې یو شمېر کسان وایي چې قرآن کریم لرو بل قانون ته حاجت نشته، د سادهګانو خبرې دي. هغوی په حکومتولي او نظام جوړولو نه پوهېږي او په دغه برخه کې اهل ذکر نه دي. دا ډول کسان د خپل کم علمۍ په سبب په حقیقت کې پر امام اعظم ابي حنیفه او نور امامانو مبارکانو انتقاد کوي چې د قرآن او سنت په موجودیت کې ولې فقه تدوینول. فقه خو قانون دی چې د عبادات، معاملات او قضا په باره کې احکام بیانوي. دوی دا کار ولې کاوه؟ دریم، تقریبا 3 کاله کېږي چې زموږ حکومت سرپرست دی. تر اوسه دا یو ضرورت و، ښه کار و، خو دا حالت دایمي کېدای نه شي. پر یو داسې حکومت باید فکر وشي چې په هغه سره زموږ اوسني ملي مسایل او بین المللي مشکلات دواړه تر ډېره حد حل شي. څلورم، د امارت مسؤلین چې اکثریت د کلو اوسیدونکي دي باید په خپل کلیوال ذهنیت کې مثبت تغییر چې د وخت ایجاب او د امت مصلحت دی راولي. مثلا زموږ په مساراو کلو کې ښځې په کروندو کې کار کوي او غرو کې ټوله ورځ بوټي ټولوي. په بوټو پسې د ښځو غرو ته تلل روا دي. خو که په ښار کې د کور څنګ ته په یو محفوظ و امن چاپېریال کې ښځه مدرسې ته د دین د زده کړې لپاره ځي، بیا روا نه ده. غره ته د ښځې تلل زموږ کلیوال ذهنیت منلی دي، خو مدرسې ته یې نه دي منلی. موږ باید دین پر رواج او کلیوال منحت ذهنیت لوړ او حاکم کو. پنځم، اوس د امارت یو شمېر چارواکي مدرسې جوړوي. ډېر کسان مدرسې جوړول ډېر نیک کار دی، یو لوی خدمت دی علم ته، دین ته. خو دغه مدرسې والا خپلو مدرسو ته د تیر نظام د بډایانو څخه چې د امریکا د خدمت او د مجاهدینو د وژلو په بدل کې پیسه پیدا کړې د چنده غواړي. هغوی هم د خپلو پیسو د سپینولو
د خپل مخ د پریوللو او په نظام کې د ځای موندلو لپاره چنده ورکوي او په سبا بیا د یو قرارداد اخیستو مرسته ځینې غواړي. همدا اوس دا نوی ډول اداري فساد روان دی. ویره ده چې که دغه موضوع ته جدي توجه ونیسي کیدای شي دا مدرسې په راتلونکي کې د قدرت جزیرې شي. اوس د فساد په آینده کې د قدرت جزیرې او مرکزي حکومت ته دردسر جوړ کړي. امارت ته پکار ده چې په دې مسله کې جدي توجه وکړي او یوه لاره دا ده چې ټولې دیني مدرسې لکه عصري ښوونځی د تعلیم او تربیې په وزارت پورې وتړي. شپږم، تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ په رسمیت نه پېژندلي. دغه موضوع ته د امارت د مسؤلینو جدي توجه پکار ده. په امارت کې ځینې وایي په رسمیت پېژندلو ته ضرورت نه لرو او ځینې بیا وایي کیدای شي په مرو د وخت حالات مثبت بدل شي. دوی وایي وخت ته ضرورت دی. رښتیا وخت ته ضرورت دی، خو څونه وخت؟ مهم سوال دا دی چې آیا وخت به موږ ته وخت راکړي؟ که دغه حالت دوام وکړي او موږ دې موضوع ته جدي توجه نه وکړو، خدای مه کړه خلک د نظام پر ثبات او دوام شکمن شي. ډېره خطرناکه ده. په دغسې حالت کې بیا د نظام مهم مسؤلین د ځان لپاره د سبا ورځې د توشې غم خوري. که بد حالت راغی، دوی به فکر کوي چې که بد حالت راغی موږ به څه کوو، چیرې به ځو. پر نظام باندې باور ډېر مهم دی. دوی هر یو به حکومت په قراردادونو او معدنیاتو کې په یو شکل د اشکالو ځان شریک کوي چې د سبا لپاره پیسه پیدا کړي. د نظام پر استحکام باید خلکو باور متزلزل نشي چې دا ډېر خطرناک حالت دی. تیر نظام د پراخ نړیوال ملاتړ سره همدغه د نظام پر دوام نه باور خراب کړي. د نس رسمیت پیژندو ته امارت باید ډېره جدي توجه وکړي. دا بابیزه ونه کړي. دوستانو، اوس موږ ته یو طلایي فرصت په لاس راغلی دی. دا فرصت باید موږ ټول غنیمت وکړو. موږ فرصتونه لرو، کولو چې ننګونې لرو خو فرصتونه هم لرو، ډېر ښه فرصتونه لرو، باید دا غنیمت وګڼو. که موږ پر راپېښ مشکلاتو صادقانه جدي غور وکړو، د حل لارې ورته ولټوو، د وطن دا ماته کښتۍ انشاء الله تعالی په حکمت و تقوا د نجات سایې ته رسولی شو. الله عز وجل دې د هغو ټولو کسانو مل او مددګار وي چې د دین او وطن مصلحت پر شخصي ګټو او کلیوال وروسته پاته ذهنیت لوړ ګڼي. الله پاک دې موږ ټول ته د دین او وطن د خدمت توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.